د لمانځه یو لوی او عظیم بحث دی. د لمانځه متعلق الله جل جلاله په ټولو امورو کې د شرع په ټولو کارو کې د شرع چې زیات امر د الله جل جلاله راغلی دی هغه د لمانځه او د زکات حکمونه دي. لمونځ د الله جل جلاله په عباداتو کې هغه عبادت دی چې د ورځې مکرر کیږي، او لمونځ د الله جل جلاله په عباداتو کې هغه عبادت دی چې کله یو انسان عاقل وي، بالغ وي، نو هغه انسان د دغه لمانځه څخه نه دی خلاص. که هغه انسان د ډیر عمر وي، که د کم عمر وي، که مالدار وي، که مسکین وي، پر دا ټولو خلکو باندې لمونځ الله جل جلاله فرض کړی دی. حتی د سخت مریضۍ په وخت کې چې انسان سخت ناجوړه وي او مریض وي، بیا هم د اسلام مقدس دین دته وایي چې ته لمونځ وکړه خو په اشاره یې وکړه، لمونځ وکړه خو په ناستې باندې یې وکړه، لمونځ به نه قضا کوې. د لمانځه یو څه داسې شیان دي چې په لمانځه کې د هغو کارو کول دا مکروه دي. مکروه تنزیهي دي، مکروه تحریمي. د اسلام د مقدس دین دغه عظیم امر چې لمونځ دی، د لمانځه په وخت کې خشوع دا د الله جل جلاله امر دی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله جل جلاله یو څه کسان کامیاب شي، هغه کم کسان دي چې دی لمونځ په خشوع او خضوع باندې کوي، په لمانځه کې په اطمینان، په وقار، په ادب باندې درېدل او لمونځ په ښه اطمینان او په ادب باندې ادا کول د الله جل جلاله امر دی. یو د لمانځه اقامت دی، نفس لمونځ کول، همیشه لمونځ کول، دا د الله جل جلاله جلا امر دی. یو په لمانځه کې خشوع او خضوع ده، دا بیا د الله جل جلاله جلا امر دی. په لمانځه کې به داسې درېږي چې د یو بل انسان دا ګمان در باندې راسي چې دغه انسان یعنی ظاهرا انسان داسې معلومیږي چې که د ده پر سر باندې مرغه کښېني هغه به نه سپاوه، یعنی پر ده باندې د یو جماعت ګمان به راسي. انسان به په لمانځه کې داسې ولاړ وي، داسې ادب او احترام وي. کله چې لمونځ پر سنت طریقه باندې نسی ادا، هغه لمونځ د کراهت څخه نه وي خالي. یعنی په لمانځه کې چې کم شیان سنت دي، مسنون اعمال دي که مسنون اقوال دي، که چیرې هغه سنت فعلی یا سنت قولی په لمانځه کې پاته سي، نو د دغه سړي لمونځ مکروه سو. که څه هم هغه ډېر کوچنی سنت وي، ډېر کوچنی سنت عمل پاته سي، نو د دغه سنت په پرېښولو باندې ستا لمونځ مکروه سو. د دې نور تفصیل موږ بیان کړی دی چې په لمانځه کې کم شیان سنت دي، خو اسانه او مختصره خبره یې دا ده چې په لمانځه کې چې هر سنت پاته سي، د سنت په پاته کېدلو باندې لمونځ مکروه کیږي. نو ځکه په لمانځه کې به د سنتو سړی چې هغه که قولي سنت دی او که فعلي سنت دی، هغه به ټوله سړی پر ځای کوي. دویم په لمانځه کې سړی په خپلو کالو باندې سات تېروي، یعنی په کالو باندې مصروف وي، په کالر باندې مصروف دی، په صدرۍ باندې مصروف دی، په کرتۍ باندې مصروف دی، په ډستونو باندې مصروف دی. دغه ځان چې باندې اخته کړي، په دغه عمل باندې د مؤمن مسلمان دا لمونځ مکروه کیږي.